بسم الله الرحمن الرحیم. هیډر فټر خلاص شو کنه، پیج نمبر هم خلاص شو. نن وایي ټیکس باکس. ټیکس باکس موږ په شپ کې هم ویلی وو، که مو یاد وي دلته آپشن دی اول ټیکس باکس. کله چې ټیکس باکس رسموي دا آپشنونه د شپ دي ټول. کله چې ټیکس باکس رسم کوي د فارمټ ټاب ورسره فعاله کیږي او ټول آپشنونه مشابه د شپ دي. صحیح دی؟ په پوهېږئ دومره موږ ویلی دي، خو زه درته اوس مثال په ټیکس باکس کې یو آی ډي کارت جوړوم. څنګه یو کارت جوړ کړئ. کله چې په ټیکس باکس باندې کلیک کوئ دغه آپشنونه یا دغه ټیکس باکسونه تیار جوړ دي، د جوړ شوي سټایلونه دي. په دې شکل ته ډېر سټایلونه لرو. که دونه مو کوم یو په کار کېږي فقط تاسو یو کلیک پې کوئ، مستقیم تاسو ته یو ټیکس باکس رسموي، داسې یو شپ دی، شکل دی. اما که تاسو خپله غواړئ چې یو رسم کوئ جوړې کوئ، بیا ټیکس باکس راځئ دلته په ډراو ټیکس باکس باندې کلیک وکړئ. مثال موږ غواړو چې یو آی ډي کارت جوړ کړو. صحیح دی؟ نو دا یو فریم دی یا بیروني چوکاټ په دې شکل. کولی شئ آوټلاین دلته دغه ضخامت یې هم لږ ډبل انتخاب کړئ. بل داخل کې غواړو چې د عکس لپاره یو ځای جوړ کړو، راځئ انزرټ شپ او دلته دا شپ رسم کړئ. دا څه په خاطر وي؟ دا د عکس په خاطر. د دې منځ باید خالي وي. نو څه ورته وایي؟ شپ فل نو فل. آوټلاین یې هم تور رنګ په دې شکل. صحیح شو؟ دلته عنوان وي، د کورس نوم وي، د پوهنتون نوم وي، هر شی چې وي. تاسو لاړ شئ بل ټیکس باکس رسم کړئ. په دې ټیکس باکس نور کار مه لرئ. راشئ ډراو ټیکس باکس یو ټیکس باکس رسم کړئ. د ده په داخل کې هغه ولیکئ، د کورس نوم، د پوهنتون نوم یا هر شی چې لیکئ ټایپ یې کړئ. مثال زه لیکم جاوید ابراهیمي ایجوکیشنل سنټر. صحیح دی؟ دا هم له دې خواته کش کړو چې ټول متن ځای شي. خو که چیرې دې خواته کلیک وکړئ دا هم بارډر لري او هم داخل رنګ لري فل. بیا فل ته راشئ یا نو فل، بارډر ته راشئ یا نو آوټلاین. چې بیا که داسې کې هم تاسې متن راوړئ چې بد ښکاره نه شي په دې شکل. لاندې راشئ یو انټر وکړئ، دلته په پښتو دري باندې هم ورته ولیکئ. څه شی ولیکئ؟ ته چې دا لاندې راکش کړو دلته ورته ولیکئ چې جاوید ابراهیمي صحیح دی همداسې تعلیمي مرکز راځي په دې شکل. په دري باندې هم ورته ولیکئ چې مرکز آموزشي جاوید ابراهیمي. ته صحیح راغلی که نه؟ په دې شکل جاوید صحیح شو. مرکز آموزشي جاوید ابراهیمي. دا په ټولو ژبو ولیکل. کنټرول یې ټول انتخاب کړئ، راشئ هوم ټاب ته. دلته موږ لاین سپیسینګ لرو، ترمنځ یې فاصلې کمې کړئ. فونټ سټایل یو فونټ سټایل ورته انتخاب کړئ. بل دا دی چې دغه پښتو دري خط یې کوچنی دی که نه، که غواړئ چې دا لږ غټ شي بیا تاسو د بعضې تورې یې کش کړئ په دې شکل. چې پوسته کېږي دا شفت له منفي سره، شفت له منفي سره پریس کړئ په دې شکل. کولی شئ چې دغه تورې په دې شکل. بل چې کم دی لوګو د کورس. لاړ به شئ انزرټ پکچر، دلته به ورته لوګو انتخاب کړئ. فوټوز دا لوګو ته به وایي انزرټ. عکس ډېر غټ دی، راځئ به رب ټکس ته، دا به آپشن ویلي و دا به سکویر انتخاب کړئ. وروسته راشئ د عکس سایز کوچنی کړئ په دې شکل. صحیح شو؟ دا به هم راوړئ کوم ځای کې؟ دې ځای کې. دا یوه ټاپه لوګو، بله لوګو مثلا د یو وزارت معارف راوړئ، مثال هر شی وي. فکر وکړئ دا د وزارت معارف ټاپه شو. صحیح دی؟ دا د عکس دی. بل څه کوئ؟ دلته نوم نیم د شین پاتې دي. نو دغه جاوید ابراهیمي چې موږ لیکلی کنټرول سی کنټرول وي کوي دا، ځکه چې تیار ټیکس باکس جوړ دی. فقط د منځ متن یې پاک کړئ، راشئ کنټرول ال لیفت انتخاب کړئ، ژبه انګلیش کړئ، دلته ورته ولیکئ نیم
ښه تر دې پوه شوئ دا په دې شکل منظم کېږي تاسو خپل کارتونه چې لرئ هغه بیا ترسره ایډیټ کړئ کارت ته رنګ ورکوئ ټکسټ باکس باندې کلیک وکړئ راشئ فیل ته دلته کولی شئ کارت رنګه کړئ صحیح صحیح شو اما لوګو وینئ بیکګراوند لري سپین دا تاسو ویلی وو په ریموو بیکګراوند کې بیکګراوند څنګه کوي له منځه یوسئ دی تاسې کار دی نور خلاص کنټرول پی په همدې شکل پرنټېږي خو دا A4 ورخه کې دی موږ یو کوچنی کارت جوړ کړی دی په یو A4 کې کېدای شي 10 دانې ځای شي صحیح دی ځکه کارت خو کوچنی وي آی ډي کارت نو بیا تاسو کولی شئ چې په یو A4 کې څو دانې ځای په ځای کې خو اوس چې کله زه غواړم چوکاټ دې خو انتقال کړم نور وینئ ما پاتې کېږي نو بیا تاسو څه وکړئ شفت ونیسئ ټول ټکسټ باکسونه ټول شیپونه لوګو هر شی چې دي ټول انتخاب کړئ بیا راشئ فارمټ دلته موږ ګروپ ویلی او دا ټول څنګه کوي ګروپ کوي اوس که چېرته انتقالوئ ډېر ښه ساده انتقالېږي صحیح شو مثلا دا راواخلئ د ځي کې دلته څو دانې ځای کړه په یو A4 کې 15 دانې چاپ کړئ قیچي یې کړئ صحیح شو بعضې وایي دا که چېرې دوه مخې موږ چاپ کړو دوه مخې راشي بیا تاسو څه کوئ یو مخې په یو صفحه کې جوړوئ او بل مخې په بله صفحه کې بیا په پرنټ کې مې درته ویلي وو چې کله تاسو غواړئ یا کارت پرنټ کړئ یو طرف چې پرنټ شو هغه ورقه په دې بل مخ کوئ ورته اچوئ بیا اپشن ورته اوکې وایئ بیا کارت په دې بل مخ هم پرنټېږي اما ټکسټ باکس په پاسته کولی شئ تاسو هر کار وکړئ ټکسټ لکه اوس ما آی ډي کارت جوړ کړ تقدیرنامه پکې جوړه کړئ سرټیفیکیټ جوړ کړئ بل اپشن دی کویک پارت کویک پارت هغه برخې دي چې کویک یعنی تاسو ورځئ فقط یو کلیک پې کوئ که چیرې چې مو پکې ثبت کړي وي بدون د دې چې تاسو وخت پې ضایع کوئ اتومات خپله راځي دا ولې راځي ځکه ما خپله ثبت کړي څنګه یې ثبتوئ راځئ مثال زه لیکم دلته CIT لیکم شی لیکم CIT لیکم CIT چې څه مخفف دی سرټیفیکیټ ان انفارمیشن ټیکنالوژي دا ولیکئ زه هر ځلې مثلا دا نشم لیکلی هر ځلې به زه CIT لیکم بیا به سرټیفیکیټ انفارمیشن ټیکنالوژي دا دې همیشه دلته ما سره ثبت کوم وخت که ضرورت کېږي چې دا لیکنه په یو کلیک سره راوړئ نو تاسو راځئ کویک پارت ته آټو ټکسټ ته دلته اپشن لرو سیف سلیکشن ټو آټو ټکسټ ګالري کلیک پې وکړئ نوم یې مثلا په همدې CIT ثبتوو کوم وخت ضرورت شي چې تاسو همدغه CIT ولیکئ مکمل زه نه لیکم وخت نه ضایع کوم راځم کویک پارت ته راځم آټو ټکسټ ته دلته تیار موږ ثبت کړی دی فقط یو کلیک پې وکړئ خپله اضافه کېږي بل اپشن ورډ آرټ لرو دا هم د ټکسټ لپاره ډیزاین دی چې تاسو غواړئ که ټکسټ ته ډیزاین ورکړئ نو دلته متن به ولیکئ متن انتخاب کړئ راشئ چېرته ورډ آرټ په دې باندې کلیک وکړئ کوم سټایل غواړئ ورکړئ دا سټایل کلیک وکړئ اتومات په همغه شکل کېږي او دا په حقیقت کې څه شی دی ټکسټ باکس دی دا څه شی دی ټکسټ باکس ته فارمټ ټاپ ورسره فالو کېږي او اپشن ټول تکراري دي له څه شي سره له شیپ سره دا انتخابوئ د ځینې هم کولی شئ سټایل یې تغییر کړئ ټول اپشن یې تکراري دي آوټلاین یې فل یې افټر بل ټکس افیکټ ولري شډو ریفلیکشن ګلو دا موږ ټول ویلي وو بیا راځو انزرټ ډراپ کاپ اپشن غیر فعال دی څه وخت کار کوي چې کله تاسو متن ولرئ بعضې ځای کې هم که سټایل لیدلی وي مثال داسې سټایل لري زه دلته په اول پاراګراف باندې دلته کلیک کوم راځم ډراپ کاپ ته او دلته ورته وایم ډراپ څه معنا پاراګراف لومړی کلمې هغه لومړی توری غټوي په دې شکل یو سټایل دی کابل ټایمز یا کابل فکر کوم کابل ټایمز یو اخبار دی لیدلی وي دا کابل کې هم دغسې یو سټایل لري سټایل که داسې وي که مارجن باندې کلیک وکړئ بیا دغه توری چیرته راځي حاشیې ته وځي وینئ هر پاراګراف کولی شي فقط کلیک وکړئ ورشئ انتخاب یې کړئ پاراګراف باندې کلیک راځئ ډراپ کاپ دوه حالته لري یو دا دی چې ډراپ انتخاب کړئ داخل د پاراګراف کې ځای ورکړئ او که مارجن انتخاب کړئ بیا دغه توری چې غټوي دا چیرته وباسي حاشیې ته وباسي دا بیا تنظیمات هم لري مثال دغه اول زه انتخابوم راځم ډراپ کاپ دلته کاپشن آپشنز دي فونټ کې سټایل انتخابوي دغه خپله وي چې غټ شوی دی د دې سټایل سره قوي دلته ورته فونټ ټاکئ صحیح دی دا فونټ سټایلونه دي لاینز ټو ډراپ څو خطه دا په دربار کې لري 3 خطه نو ورته وایي چې وروسته دې څو خطه ولري 15 ډسټنس فرام ټکس له ټکس نه فاصله څومره ده 0 ده دلته یو څو واحده دا زیات کړئ چې فاصله یې هم څنګه شي اوکې ورته وایي وي توری غټ شو سایز یې 15 خطه په نظر کې هغه ونیول په دربار کې او فاصله یې هم څنګه شوله ډېره شوله دا تنظیمات دي نه غواړئ په دې شکل راځئ ورته وایي نن بیرته اول حالت ته راځي سر خلاص شو
د دې سټایلو په خاطر استفاده کوي نور خاصه وظیفه شي نه لري سیګنیچر لاین سیګنیچر د شکل تاسو وسایل ولري کول شي امضا یا سیګنیچر ډیجیټلی شکل خپل فایل ته اضافه کړئ وسایل نه لرو ترتیری بل اپشن شي دی ډیټ اند ټایم دی کوواړی چې د کتاب یا مونوګراف په اخره کې تاسو تاریخ او ساعت اضافه کړئ ډیټ اند ټایم باندې کلیک وکړئ درې ډول ډیټ اند ټایم لري شارټ دی میډیم دی لانګ دی کوم یو غواړئ مثلا موږ زه لانګ دی که اپډیټ اتوماتیکلی فعال کړئ روزمره هر ورځ چې تاسو فایل راخلاصوي تاریخ اپډیټ کیږي اما کله اپشن غیر فعال وي وکي نومبر 14 دی د یو کال وروسته فایل راخلاص کی همدا د نومبر 14 یو کالم 2023 نو که چیرې تاسو غواړئ چې د فایل د لیکلو تاریخ مشخص کړئ یا به تاسو د اپډیټ څه کوئ نه فعال کوئ مثلا ماته تاریخ معلوم شي چې کتاب ما څه وخت ولیکه که زه د اپډیټ انتخاب کوم بیا د روزمره اپډیټ کیږي ماته تاریخ نه معلومیږي چې د کتاب موږ په کوم کال او په کومه میاشت په کومه ورځ لیکلی و نو داسې حالاتو کې بیا ورته متوجه اوسئ object لته ځینې کولای شي تاسو له نورو پروګرامونو فایلونه راوړئ د ورډ پروګرام ته دوه اپشن لري کریټ نیو کریټ فرام فایل زه غواړم له ایکسل نه یو جدول دلته راوړم خو کریټ نیو دغه جدول ته اوس جوړوي که کریټ فرام فایل خو د کوم جوړ کړی دی راخلاصوي نو ورته چې خو جوړ دی راځو چیرته براوز ته ورشي دلته تاسو ما خپل فایل پیدا کړئ چې فایل په کوم ځای کې دی زه راځم فایلز دلته مثال فایلونه وګورم دا لاندې لیکلي دی انوایس څه شی دی دا ایکسل دی کنه جدول می جوړ کړ دا غواړم را خلاص انسرټ ورته وایي او بل څه شی لرو لینک ټو فایل څه معنا لاصلي فایل سره لینک ولري که په اصلي فایل کې تغییر راغی په ورډ کې هم تغییر راشي دا آیکن راشي صحیح دی آیکن کوچنی یو شکل راځي چینج آیکن تغییروي هغه هم ستا خوښه او که آیکن نه غواړي بیا خپل جدول راځي مکمل ورته وایي اوکې دا د موږ یو جدول اضافه جدول دی کنه دا کوم ځای نه موږ راوړل د ایکسل د object option په واسطه اوس کو غواړئ چې تغییر راولي ډبل کلیک په وکړه تابع کوم ځای ته د ایکسل پروګرام تغییر بال تر راولي بیرته په پروګرام باندې بیرته تغیرات راځي په ورډ کې د دې خاصیت هم دا دی چې هر کله تغییر راولي خاني پروګرام ته به ورځي تغیرات بال تر راولي صحیح شو دا جوړ شوی فایل ما راوړ که چیرې تاسو بیا نوی اوس فایل جوړوي object ته راځي دلته کوم اپشن کریټ نیو کوم پروګرام کې جوړوي ایکسل دی اکسس دی پاور پوینټ دی هر یو چې انتخابي ورته وایم پاور پوینټ ته لرو چې شي پاور پوینټ پریزنټیشن اوکې تاسو ته خالی پاور پوینټ راخلاصوي څه شو object create from file انتخاب کې څه شي پاور پوینټ پریزنټیشن دا دې صحیح دی د کې ډبل کلیک وکړئ لیکل نه کوئ هر څه چې کوئ اپشن ټول د څه شي دي ټول د پاور پوینټ دی اپشن وینئ دا ټول په پاور پوینټ کې دا مشکل تنظیم کړو اوس دی خو ته په سپینه صفحه باندې کلیک وکړئ اوس دا سلایډونه موږ له کوم ځای نه اضافه کړ پاور پوینټ کله چې ډبل کلیک په وکړئ تاسو تمام حرکت راخی مثلا ټیکست مو حرکت ورکړئ ټول پاور پوینټ ته تاسو بیاي بیرته ورډ راخلاصوي بل اپشن لرو ټیکست فرام فایل ټیکست ایکستنشن د کوم پروګرام و TXT نوټ پاد که غواړئ چې ورډ پروګرام ته له نوټ پاد نه معلومات راوړئ بیا راځئ په TXT یا ټیکست فرام فایل باندې کلیک کوئ چیرته د نوټ پاد فایل دی مثلا ډیسکټاپ صفحې پر مخ دی وګورئ چې کوم فایل لرو کنه دا آل فایل انتخاب کولرو نه لرو خو تاسو به کچېره لري کلیک په وکړئ دغه معلومات راځي ورډ پروګرام سرخلاص شو په دې بل اپشن لرو اکویشن څه شي دی ریاضي کې فورمولونه دي د تاسو لیکي ریاضي سوال لیکي ریاضي چپټر لیکي کتابونه لیکي دا ټول په کوم ځای کې کیږي اکویشن کې دا فورمولونه دي چې تیار جوړ دي کوم مستقیم هم دا فورمول غواړي یو کلیک پکې فورمول خپل اضافه کیږي به یو ډیزاین ټاب هم سره فعال کیږي ډېر تنظیمات لري صحیح دی اما کدا فورمول نه غواړي خپل نو یو سوال لیکي به راځي انسرټ اکویشن لاندې لیکلي دي چې شي انسرټ نیو اکویشن دی کلیک په وکړئ تاسو ته خالی چوکاټ درکې لیکنه به تاسو پکې کوئ خو دلته دا سمبولونه دي ډېر سمبولونه ریاضي کې لرو له دې نه کولای شي سمبولونه کار واخلئ دا یو فراکشن څه شي دی کسر کولای شي دلته ولیکئ سکرپټ دی سکرپټ معنا تاوانونه دي وینئ رادیکال دی جذرونه د ځینې اضافه کولای شي انټیګرال
مختلف سټایلونه او فریمونه چوکاټونه لري. لارج اپریټر لکه سیګما ده دا نور تاسو ریاضي کې دا پوهیږئ. بریکټ دی بریکټ شي دي قوسونه دي متوسط کوچني لوی قوسونه. فنکشن دي ساين کوساين کوتانجنت دا ټول دي. وینئ اکسنت تر شي دلته څه شي دي څه شي دي د ریاضي کې څه شي دي وکتورونه دي فاکتورونه دي او کڅ رقم دینه کولای شي کار واخلې لیمیټ مشتق لوګاریتم دي صحیح. اپریټر کې شي دي دا سمبولونه میټریکس دي. اوس تاسو څه شی غواړئ ولیکئ سوال. مثال زه غواړم فراکشن کسر ولیکم نو داسې کسر تاسو یو چوکاټ ورته جوړوي وروسته په چوکاټ کې ایډیټ کوئ. کسر غواړئ په کوم شکل دا شکل کې دا شکل کلیک پې کوئ. هغه لري د چارکونجه خانې لري داخل دې کې به کلیک کوئ تاسو به ټیکس لیکئ. مثال غواړم یو کسر ولیکم 3/150 کرسر غواړئ دې خو لاړ شو دې خو اروکی رائټ اروکی کلیک وکړئ چې دا کرسر د دو منځ ته راسي. له کیبورډ نم کولای شئ ورته مثبت صحیح دی او دلته سمبولو کې ډېر لري مسخت یا ورته وایي تقسیم. غواړم بل کسر راشي څه کوئ بیا فراکشن ته راشي بیا کلیک پې وکړئ. خالی مربعګانو کې کلیک کوئ دلته ورته ټیکسونه لیکئ مثلا ده صحیح. اوس غواړو دا مساوي شي کې حلوي په ورقه کې جدا حل که حل ولیکه ورډ نه حلوي درته ورډ فقط لیکي او کنه حلوي مثلا شاګرد لپاره په کتاب کې هم د څه چاپوي سوالیا ورکه بس دا یو سوال شو صحیح شو. پورته کولای شي ورته ولیکي چې لاندې کسر حل کړي سمه ده. دا په دې پوسټه کولای شي تاسو ریاضي سوالونه فورمولونه ولیکئ. یو کومک دی تاسو ته دا په ورډ پروګرام کې ځانګړتیا ده چې دا آپشن لري. اما بعضی بیا نور چپټرونه چې لیکل کېږي لږ راحت وي هغه بیا سافټویر لري نور سافټویر انسټالیږي. یو سافټویر هم د څه شي مات ټایپ په نامه دی. مات ټایپ سافټویر دغه شکل انسټال کړئ به دغه ټابو سره د ریویو نو ورستل ته ټاب را پیدا کیږي د مات ټایپ په نامه. کله چې به کلیک وکړم دا سه آپشن لري کولای شي دغه پوسټه هر رقم ریاضي سوال نه ولیکئ. اما ورډ هم دومره غلري آپشن لري چې تاسو سوال نه پی ولیکئ. په اخره کې بل څه دي سمبول دی سمبولونه اضافه کوي. سمبولونه مثلا بعضی علامه ضرورت کیږي چې تاسو په سند یا په فایل کې ولیکئ نو په کیبورډ کې هغه سمبولونه نه پیدا کیږي. تاسو باید راشي سمبول ته دا سمبولونه دی او کوم سمبول باندې کلیک وکئ نو ډېر سمبولونه نور هم درته خلاصوي. کلیک پې کوئ څه ورته وایي انسرټ کلیک کوئ انسرټ سمبولونه اضافه کیږي. د کوم سمبول کود مو په یاد وي دلته ورته ولیکئ چې اتیایم سمبول ورته ولیکئ اتیا تاسو مستقیم هغه سمبول پیدا کوي انسرټ صحیح شو.